د آریا انلاین زده کړې درنو او قدرمنو لیدونکو هیله د ښه به یاستئ. قدرمنو لیدونکو په لومړی د فوټوشاپ درس تېره ورځ تاسو ته اپلوډ شوی و. هیله ده تاسو په کتلی وي او کار به مو پرې کړی وي. راځو دوهم درس یې پیلوو. نور دلې خبره راځي چې مثلا اندازه ده که ته غواړې د پور څپه په اندازه کې بیا هم ایډیټ وکړې بیا هم کولی شې. مثلا دلته 210 ته ته مثلا پوره 200 ورته انتخابوي 200 ورته انتخابوي دا هم تاته کار کوي. مثلا هغه پور څپه کې به بیا په سور کې یو کم اندازه بیا تسه پاتې کېږي یا ډیزاین به په هغه کې نه راځي. بل اورینټیشن د دې ورقې مثلا عمودي جګه دې ولاړه یې ورقه په دې شکل باندې راځي او که غواړې پرتی په افقي شکل باندې بیا کولی شي دغه انتخاب کړي. نور به یې پور ورقه په دې شکل باندې پرتی او بیا به ته ډیزاین پرې کولی شي. بل د هغه تر څنګ ریزولوشن ده. ریزولوشن خپله د عکس په کیفیت باندې 100% تاثیر لري. دا معنی ریزولوشن څه شی ده؟ پکسل په انچ. دا معنی په یو انچ کې به 100 پکسل راځي په یو انچ کې به 300 پکسل راځي. که ته دلته مثلا 80 ورته وټاکې دا معنی په یو انچ کې به 80 پکسله په عکس یا په ډیزاین کې راځي. نو کیفیت به څه ناڅاغه تر 300 ټیټ وي. دا معنی ځکه چې 300 پکسلونه په یوه ساحه کې راسي ښه به وي او که 80 راسي نو دا معنی معلومه خبره ده 300 پکسلونه چې راسي دا به یو ښه با کیفیته غوندې ډیزاین وي. دلته کولی شي په انچ باندې انتخاب کړي په سانتي متر یې انتخاب کړي. دا معنی په انچ کې 300 پکسلونه راته واچوه په سانتي متر کې مثلا دومره پکسلونه راته واچوه. دا خپله دوی هغه اندازه وټاکله. دلته هم کولی شي مثلا ته بیا ورته تغییر کړي مثلا په یوه سانتي متر کې ماته 100 پکسله واچوه. دلته کولی شي ورته ولیکې. نو دا هغه کیسه شوه. بیرته به زه انچ په پکسل باندې ورته انتخاب کړم او دلته د ریزولوشن اندازه که چېرته مو کمپیوټر کوي او ښه ډیډیکیټ ولري ښه ګرافیکس ولري نو بیا تاسو کولی شئ ښه لوړ ریزولوشن ورته انتخاب کړئ. خو چیرې مو کمپیوټر کمزوری بیا دا معنی ټیټ ورته انتخاب کړئ. زه به 2 اویا ورته انتخاب کړم. 2 اویا هغه ټیټه اندازه ده. نو 2 اویا ریزولوشن ما ورته انتخاب کړو. بل خبره د رنګونو ده. په دغو 3 رنګونو کې موږ تاسو کار دی. یو څه MYK ده، یو RGB ده، یو ګرای سکیل ده. دا معنی په RGB کلرونه یا RGB رنګونه کوم څه لپاره موږ انتخابوو دا د انډور لپاره ده. انډور دا معنی د هغو شیانو لپاره چې کله ته په ویب کې یو چا ته لګي یا یې فیسبوک ته پورته کوي یا یې انټرنیټ ته پورته کوي کوم بل پلیټفارم ته. دا معنی په ویب کې تا ته پکار وي په انټرنیټي سایټونو کې تا ته پکار وي ته لګي یو بل ته یا په فیسبوک کې مثلا د پوسټ په شکل باندې کوي RGB ورته انتخاب کوو. په ټوله کې داسې یو څه چې لمر دا معنی نه پیولیږي. په انډور لپاره دغه RGB رنګونه کارول کېږي. CMYK رنګونه بیا د آوټ ډور لپاره دي. آوټ ډور دا معنی که غواړې مثلا ته یو بینر پرنټوې او هغه بیا پرنټېږي په دوکان راځړېږي او لمر ته پاتې کېږي هغه ته د بیا CMYK انتخاب شي. او کرایسکیل یو داسې رنګ ده لکه مثلا پخوانیو کیمرو کې موږ تاسو لاره تور او سپین رنګونه دي کوم دستې خاص د استعمال ځای نه لرو. که کله کله RGB یا CMYK رنګ موږ هغه ته اړوو بیا کولی شو دلته یې تغیر کړو. بل بیټونه هم همداسې په کیفیت باندې تاثیر سره کې. دا معنی که څومره لوړ بیټ انتخاب کړي دغومره به ښه وي. او بل کلرونه دي. کولی شي مثلا دلته د سپې رنګ انتخاب کړي. زه که مخکې له دې دغو ته راسم او زه کریټ کلیک کړم دلته د سپې رنګ تاسې وګورئ سپین رنګ ده. صحیح دغه صفحه په سپین رنګ باندې جوړه شوې ده. مثلا که زه بیا کنټرول ان کلیک کړم نوې صفحه راخلاصوم دلته بیا تور ته انتخابولی شي. وګوره خپله وایټ ورته لیکلی مثلا بلاک مثلا تور رنګ د صفحه ولري ماته نوې صفحه راخلاصېږي. بیکګراونډ کلر بیکګراونډ کې هر ډول کلر دلته ورته انتخاب شوی هماغه کلر ورته ورکول کېږي. مثلا خو دا معنی چې هر ډول تا غوښت په هغه شکل باندې او کسټم کې بیا ته کولی شي خپل رنګونه ورته انتخاب کړي. دلته کولی شي مثلا صفحه د دغه شین رنګ راته ولري یا د مثلا زیړ رنګ ولري یا د سور رنګ ولري. کسټم د تا خپلې خوښې رنګ دستې ورته انتخابولی شي. صحیح دلته که په ده باندې کلیک وکړم دا معنی کسټم رنګونه ته پکې انتخابولی شي. خو په وایټ کې موږ تاسو ډېر بلد یو وایټ یا سپین رنګ ورته انتخاب په هغه باندې په کار وکړو. نو له دې وروسته صفحه کریټ کړه دلته کریټ ته خبره راغله. بل ما موب کې کیسه درته وکړه مثلا د موب هغه 3 دندې وې. لومړی د عکسونو کنټرول او باندې زه عکس راخلاصوم یو عکس دلته به له ما سره عکسونه موجود دي. کنټرول او باندې دغه عکس تا راخلاص کړو. د دې عکس د وړکې کولو لویولو لپاره دا کار کوي. لومړی چې هر عکس ته وړې راوړې اوس دا کلیک کوم دا خو نه ځي ځکه دلته ماته بل میسج راکوي. دلته به ته لومړی کلف خلاصوي. کلف چې خلاص کړو بیا کولی شي دغه عکس ته یوسي. دا د موب دنده ده. د عکس دې راونیو کلیک به دې نیولی بس کلیک سره راوړه دغې په کلیک به دې نیولی دې څپې ته یې راډرګ کړه او دلته یې ورخطا کړه. دا عکس دلته راغلی. یو خو دا کیسه شوه د موب. بل کولی شي عکس لوی وړکی کې مثلا زه تر دا یوه سنډه نیسم وړکی کېږي او لویېږي. وګوره په مساوي اندازه باندې په عادي حالت باندې وړکی و لوی کېږي. که ته غواړې مثلا
یو دغسې واوسي چې یوه څنډه یې له یوه طرفه یې لوی وړکی کې اوس شفټ سره ونیسه له دې څنډې یې داسې وړکی کړه. په دغه نورو دریو څنډو یې کار نه درلودل کېږي. په دغو دوی ځکه درلودل کېږي چې دا څنډه ورنږدې کېږي که نه. او مثلا د یوې څنډې باندې دا معنا کار کوي. که شفټ ونیسئ کولی سئ په دغه باندې له یوې څنډې یې ورته وړکی یا لوی کړي. نو د شفټ کار دغسې ورسره او په خپل عادي حالت کې بیا مساوي اندازه باندې له سنټره مثلا وړکی کېږي او لویږي. بل د موف دنده روټیټ ده. مثلا که دلته اوس دغسې په دغه کونج باندې کرسر دې ورته درولی دی، یو د ویکتور غوندې اندازه معلومېږي. دا معنی د لویوالي لپاره د وړکیوالي لپاره که لږ کرسر پورته کړي تر وګوره دغه هغه څه دي ویکتورونه دا په دوو برخو باندې ګرځي. نو دا معنی اوس روټیټ کېږي. اوس کولی سئ په دغه باندې دغه روټیټ وکړي. روټیټ دا معنی موف باندې هم کولی سئ او موف باندې نور هم ډېر کارونه کولی سئ. خو درې هغه مین دندې په ابتدایه کې چې مثلا موږ فوټوشاپ کې تر اوسه پورې بلد نه یو، دغه درې دندو چې موږ تاسو سره مخامخ کېږو کار سره. خو که نه روټیټ ده، روټیټ بیا ته کولی سئ دلته په ټرانسفرم کې هم وکړي یا مثلا په ایمیج مینو کې هم روټیټ وکړي. خو دا بیا وروسته کیسه ده. دا معنی په هغو باندې هم کولی سئ، خو په موف باندې هم کولی سئ چې دغه روټیټ کړي.